السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمندو لیدونکو، دا چې د ذوالحجې میاشت ده او په دې ورځو کې یو ورځ ډېره بهترینه ورځ ده چې موږ او تاسې باندې را روانه ده، هغې ته د عرفې ورځ ویلی کېږي. باید په دې ورځ کې مؤمن مسلمان د الله بندګي وکړي، د الله عبادت وکړي. حدیث کې راځي، امام مسلم رحم الله د روایت ذکر کړی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو ورځو کې چې زیات څټونه الله رب العالمین د اور نه ازادۍ هغه د دې عرفې په ورځ باندې دي. او الله رب العالمین ملائکو باندې ښې او فخر کوي په دې انسانانو باندې، دا وګوره زما د بندګان راجمع شوي زما د عبادت دپاره. په دې ورځ کې یو دوه عملونه ضروري. اول دا چې یو حدیث کې دعا راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، د عائشې رضی روایت دی چې ما او زما نه مخکې انبیاو به دا دعا د عرفې په ورځ باندې لوستله: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نو باید موږ او تاسې دا دعا په دې ورځ باندې ولولو. دویمه، په دې ورځ کې باید مسلمان روژه ونیسي. حدیث کې راځي، امام مسلم رحم الله روایت ذکر کړی دی، د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوله د عرفې د ورځې د روژې باره کې. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایلې ويكفر السنه الماضيه والباقيه، د یو کال تیر شوي او د یو کال راتلونکي ګناهونه ورسره معاف کېږي. دا زموږ او ستاسې د ګناهونو دپاره یو ښه موقع ده چې په دې کې دا خپل ګناهونه په الله باندې معاف کړو، دا خپل بدن دا د ګناهونو د ګندګۍ نه او د خیر او د نحوست نه صفا کړو. د دې دپاره ښه لاره هغه د دې عرفې د ورځې روژه ده چې کله مسلمان روژه ونیسي، یو کال تیر شوي او د یو کال راتلونکي ګناهونه یې الله معاف کوي. الله دې زموږ او ستاسې نه عبادات قبول کړي او الله دې موږ او تاسې ته د دغه روژې د نیولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.